ښه نن 0.53 جمع کوو د 0.42 سره. لومړی د دې په هدف مونږ پوهیږو چې د دې 0.53 معنا څه ده. نو دا لیکم 0.53 لیکم 350 سلمه جمع ده 0.42 هم په همدې شکل لیکلی سم. صحیح ده؟ 42 سلمه. نو کله چې دا دواړه یو بل سره جمع کیږي مساوي کیږي د 95 سلمې سره. تاسې ولیدل دا ما څومره ساده سره جمع کړه که نه؟ اول مې په سلمې باندې واړول او بیا مې سره جمع کړه. نو دغه 95 زه دلته هم لیکلی سم، خو د 0.0 په څیر، ځکه دلته سوال د 0.0 په څیر ده، دلته ما دې ته بدلون ورکوي. نو 0.0 خپله 9.5 دا دواړه څه جمع سي حاصل یې 0.95 ده. راځو یوې بلې طریقې ته چې بعد دې به سوالونه موږ هماسې حل کوو. دا 350 سلمه او 42 سلمه زه هر یوې په 2 برخو ویشم. لکه لیکم 0.5 جمع 0.03 سره. تاسې ګورئ ما 350 په 2 برخو ویشه. همداسې 42 سلمه یا 0.42 زه داسې لیکلی سم 0.4 په لسمه خانه کې او 2 په سلمه خانه کې لیکم یا 2 سلمه. د دې ځای د دې جمع څومره ماته ساده سوه چې 0.5 د 0.4 سره جمع کوی سم. دواړه لسمې خانې دي. 0.5 جمع 0.4. تر دې ځای مې دا حل کړ. اوس راځم سلمې خانې ته. 0.3 د 0.02 سره وبخئ 0.03 د 0.02 سره جمع کومه. لیکم یې 0.03 جمع 0.02. د لومړي اعدادو حاصل د دې دواړو حاصل کیږي 0.9 جمع که 3 سلمه د 2 سلمې سره یو ځای سي نو کیږي 15 سلمه او 15 سلمه داسې لیکل کیږي 0.05. دا مساوي کیږي د 0.95 سره. دا په جدا رنګونو تاسو ته لیکم چې تاسو پوه سئ چې کوم یو عدد د کوم اشاري خانې مربوطه ده. ښه دا مو خو وکړه. اوس راځو یو بل سوال ته. لرو 0.8 چې یو اشاریه عدد ده جمع 0.33 سره. مخکې هم دا رقم سوال ما تاسو حل کړی ده. تاسو کولی شئ ویډیو سټاپ کړئ، دا سوال تر اخره حل کړئ، بیا زما د ویډیو سره مقایسه کړئ چې وګورئ تر کوم ځای تاسو خپله حل کولی شئ. وګورئ 0.8 زه داسې لیکم 0.8 جمع 0.08 یوې لسمې خانه کې او بلې سلمې خانه کې. همداسې 0.33 زه لیکم 0.3 یعنی 3 سلمه جمع د 0.03 یا 3 دا 3 لسمه وبخئ او دا 3 سلمه. نو د دې ځای دا موږ دواړه ښه صحیح مختصره ولیکل ځان ته. اوس د لسمې خانې عدد لکه دا او دا 0.3 او 0.6 دا ځان ته جدا لیکم. صحیح ده؟ ځکه بیا جدای جمع کوم او ورسره چې دی دغه د سلمې خانې عدد جمع کوم 0.08 جمع 0.03. وګورئ دې ځای دې جمع ډیره اسانه سوله. د دې دواړو حاصل کیږي 0.9 جمع 0.08 او 0.03 یعنی 8 سلمه او 3 سلمه دواړه که جمع کو کیږي 11 سلمه. اوس 11 سلمه داسې موږ لیکلی سو 10 سلمه
جمع یو سلمه. تاسې پوهېږئ چې لس سلمه په اصل کې یو لسمه ده. یو لسمه ده. صحیح ده؟ یعنی 0.1 ده او دغه یو سلمه چې ده 0.01 ده. د دې ټول هغه تاسو ته واضح سو. اوس یې لیکلی سم چې 0.9 جمع د دغه عددو چې یو یې 0.1 ده چې دا ده 0.1 یعنی یو لسمه یا لس سلمه جمع 0.01. د دې ځای د دې دواړو حاصل یو کیږي. ولې؟ ځکه دا د لسو برخو یوه برخه ده او دا د لسو برخو 9 برخې دي. کله چې دا دواړه سره یو سي نو کیږي لس لسمه. د لس لسمې په ځای زه یو لیکم جمع 0.01 او مجموعي حاصل راځي 1.01. زه به دا تاسو ته په سپین قلم ولیکئ چې تاسو پوه سئ دا یو د دغه نمایندګي کوي 0.1.